دلته د پکتیا په سیدکرم ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت وزیر قومي مشرانو، ځوانانو، سیمه ییزو خلکو او مسؤلینو ته د وینا پر مهال وویل په هیواد کې شته امنیت نړیوالو ته دا زمینه برابره کړې ده چې افغان ولس سره خپلې همکاري پرته له کومې ستونزې ترسره کړي. د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقاني له ولسونو سره د یو شمېر رغنیزو پروژو د پلي کولو او پکې خلکو ته د کاري زمینو برابرېدو ژمنه هم وکړه چې په نږدې موده کې به پیل شي. روزګارو د افغانستان په بیا ترقۍ کې دوی چې موږ سره یو تعامل ته رسېږي، اوس یې د دوی هر څه په امن کې دي. موږ تاسې د ډانډ پټان د سړک خبره وه، په اساسي ډول باندې پخول او جوړول دی پکتیا او د ګردیز مرکز نه تر هغه پورې سرحده پورې د دې په روان کال کې د دې منظوري شوې ده، د دې بودیجه ورته منظوره شوې ده، فیصله یې شوې ده. د پکتیا اوسیدونکي د کورنیو چارو د وزیر راتګ ته خوښ دي او له نوموړي سره یې ځینې غوښتنې هم له نږدې شریکې کړې. که چېرته دا لار په اساسي ډول جوړه شي د پکتیا ټول ولسونه به خوښ شي. محترم مشره، د سیدکرم ولسوالي مربوط یو د بوسین او دوهم د عثمان خیلو سړک چې همدا مخورو مشرانو په خپله منطقه کې چنده کړه. بل محترمه، د سیدکرم شفاخانه واقعیت ده چې له ډېرو مشکلو سره مخ ده. په سلو کې 80% کار یې سوی 60%. که دا کار یې ونه شي دا د ړنګېدو په حال کې ده. د کوسین خلک ټول دهقانان دي، د آدم علیه السلام وظیفه یې نیولې ده، ټول د زراعت خلک دي او د اوبو له کمبود سره مخ دي. بندو ته واقعا ضرورت لري، لکه مشرانو داود شفیق صاحب ټولو غوښتنه وکړه دا خبره موږ تایید وشي، واقعا ډېر ضرورتونه دي. حتی په معلمان په مکتبو کې کمبودي لري. علما اکثره د موږ له وطن نه تللي امارت وظیفې ورکړې، د موږ مدرسې په د خالي حال باندې په خالي ولاړې دي، د تدریس استادان د موږ ډېر کم دي. د کورنیو چارو وزیر پکتیا ته په داسې مهال سفر ترسره کوي چې دلته یې د نوي مسجد د جوړېدو بنسټ ډبره هم کېښوده چې په یو وخت به شاوخوا 10,000 لمونځ کوونکي ځای کوي.